صحیح، ډېره زیاته مننه مفتي صاحب، خوشحاله اوسئ، کامیاب اوسئ. دې ځای کې یو بل کس پوښتنه کړې وه چېرې زموږ امام صاحب دی هغه د خطبې نه مخکې اذان نه کوي، د هغې خطبه کوي بیا ودرېږي، نو څه حکم دی مفتي صاحب د دې دویم خطر جان صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به د جمعې اذان دا یو دارنګې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه په زمانه کې به اذان یو او دا خاص کر هغه اذان به ست چې مونږ تاسو دویم اذان وایو، یعنی د مؤذن مخې ته چې کوم ویل کېږي. بیا چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ زمانه رااله او د اذان ضرورت مخصوص شو، نو اغي په زورا نوم مقام کې د اذان ورکولو حکم وکړو، او دا هغه اذان دی چې مونږ دې ته اولنی اذان وایو. په دې باندې صحابه کرامو اس اشکال اونکو او په دې اذان باندې د پوره امت اجماع راغله، څنګه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احکاماتو تابعداري په بنده باندې لازم ده، داسې د احادیث مبارکونه د صحابه کرامو خصوصا د خلفای راشدینو د اتباع او د اقتدا حکم دی. لہذا په دې دویم اذان باندې د امام مخې ته د صحابه کرامو اجماع راغلی ده، نو دا دویم اذان اهتمامم لازم دی او دا دوانه اذانونه سنت مؤکد دی. فقهاو دیتا د واجب قریب ویلې دی ځکه چې دا د دین د نخو نه ده، نو اسې بیسا دویم اذان پرې خودل دا خلاف سنت او د اجماع الصحابه خلاف کار دی. لہذا دوانه اذانونه امام صاحب لکول پکار دی. ډېره زیاته مننه.